په میدان وردګ ولایت کې د ځوانانو د ښې همغږۍ او ستونزو اورېدو په اړه لویه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال او د میدان وردګ ولایت ګڼ شمېر ځوانانو، مشرانو او مسؤلینو ګډون کړی و. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت تیره 20 کلنه جګړه کې زیاته قرباني ورکړې او هر څوک کولی شي چې په دغه غونډه یا مناظره کې خپل ستونزې شریکې کړي. دا داسې ولایت ته د افغانستان په کچه یو ځانګړتیا لري. د دغه ولایت داسې لیسې شته چې د یوې لیسې 1.5 کسه شهیدان لري په مخامخ جنګونو کې له امریکایانو سره. داسې لیسې شته چې داسې محصلین شته، داسې محصلین اوس هغو فدایي وکولې. زموږ د دغه ولایت ځوان نسل دا په داسې عقیده، په داسې مفکوره الحمدلله روزل سوی ده چې دا ټول څونه چې زموږ محصلین دي دا مجاهدین دي. نو ورونو تاسې موږ د مجلس ته رابللي یاسته د دې لپاره چې تاسې هر څه غوښتنې لرئ. دا یو آزاد مجلس ته، دا مقید نه ده. تاسې په ډېر جرأت سره ویلی سئ د جناب معین صاحب چې غوښتنې کولی سئ، خپل زړه خبره ورته کولی سئ. د ځوانانو چارو مرستیال وویل چې هیواد خپلواک دی او هر څوک کولی شي چې هیواد کې پانګونه او تعلیم وکړي. هم الحمدلله مستقل یو، داسې حکومت لرو لله الحمد چې د نړۍ په کچه باندې به دغسې مستقل حکومت هېڅوک ونه لري چې د هېڅ چا پروا ونه لري، بلکې د خپلو ملي منافعو او د خپلو اسلامي ارزښتونو د ساتلو لپاره د هېڅ چا سره مشورې او د هېڅ چا اجازې ته اړتیا ونه لري. دغسې اسلامي مستقل نظام الله پاک راکړی دی. دغه ډول الله تعالی جل جلاله موږ او تاسو ته شرعي نظام چې د عدالت پر اساساتو باندې ولاړ دی الله تعالی راکړی دی. رب العالمین جل جلاله امنیت راکړی دی او رب العالمین جل جلاله افغانستان یو متحد بیل دی چې د افغانستان یو لویش ځکه چې د یو ډلې د یو مخالف په لاس کې ټول الله تعالی جل جلاله د یو مرکزي واحد او قوي حکومت تر سلطې او حاکمیت لاندې الله تعالی جل جلاله داسې حکومت راکړی دی. د میدان وردګ ولایت والي وویل چې هیواد کې امن او امنیت دی او له ځوانانو یې وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. لکه څرنګه مو چې په ګډه په مشترکه باندې اشغال ته خاتمه ورکړله، ازادي مو راوستله، نو دغه رنګه به اوس انشاءالله په مشترکه باندې له دې ټولو قومونو، ولسونو، ځوانانو څخه مو دغه خواهش ده چې په څنګه وکولی سو چې دغه خپل ولس، د خپل افغانان سیرت او صورت په شریعت باندې برابر کړو، ځکه چې دغه مقصد دپاره موږ قرباني ورکړې. او بیا څنګه وکولی سو چې په مشترکه باندې د خپل وطن آباد کو. د دې وخت راغلی د ورونو. یا د غونډه کې د میدان وردګ ولایت له مختلفو ولسوالیو څخه ځوانانو او قومي مشرانو ګډون کړی و او د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو له مرستیال سره خپل ستونزې مخامخ شریکې کړې. ما سره یو داسې عامه پوښتنه ده چې د ټولو ځوانانو او محصلینو دې پوښتنې ته تلوسه ده او هېڅوک د دې پوښتنې په جواب کې مایوسه دي چې د دې پوښتنې څه رقم ځواب ده. په بار بار ویل کېږي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، معارف د ټولنې د ملا تیر ده. نو زما پوښتنه دا ده چې د معارف د ځوانانو ته په دې راتلونکي حکومت کې په کوم چوکاټ کې دندې ورکول کېږي؟ دا خو نه د تیر دولت کارمندان دي چې دوی سابقه ولري، د دولت سابقه ولري، او نه د نوي نظام د مجاهدینو د تصفیف ورمې لري. نو د جناب معین صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې د نوي ځوانانو ته په حکومت کې په څه ډول باندې دندې او وظیفې ورکول کېږي؟ وسلام. یعنې د ځوانانو تعریف او د ځوانانو دغه چوکاټ به موږ دومره نه راتنګوو چې فقط هغه کسان ته موږ ځوانان ووایو چې هغه فقط د مکتب او د پوهنتون ځوانان دي هلته تحصیل کوي. نو بنان که ستاسو یو ورور یو ځوان د مدرسې فارغ او په حکومت کې یو مسؤلیت ولري، دا هم ستاسو ځوان دی، دا داسې پردی مه بولئ د ځانه څخه. که د پوهنتون فارغ په حکومت کې ځای ولري، دا هم زموږ خپل ورور دی، زموږ ځوان دی. موږ یې په مابینځ کې فرق نه کوو. اسلامي امارت د یو خاص ډلې، اسلامي امارت د یو قوم، اسلامي امارت د یو سمت
د دې نظام نه دی، بلکې دا د شریعت پر اساساتو باندې د ټول ولس او د ټول افغانانو ځای دی. الحمدلله د افغانستان ټول پوځ د ځوانانو څخه جوړ دی، د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس، د افغانستان استخبارات، دا مطلق اکثریت یې ځوانان دي او دا ستاسو ورونه دي. دا تاسو د ځان څخه مه جلا کوئ. پاتې سوله د تحصیل یافته ځوانانو موضوع، دغه ورونه چې مکتب وایي او بیا د مکتب وروسته پوهنتون ته ځي. ګورې ورونو په دغه ملکي اداراتو کې تر ټولو ډېره بودیجه چې د حکومت مصرفیږي هغه په معارف وزارت او په لوړو زده کړو وزارت مصرفیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال د غونډې په پای کې د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د مجاهد ملي موزیم نه د لیدنې سربیره موزیم ته ځینې قیمتي او تاریخي توکي هم ډالۍ کړل. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په انګړ کې یو ډېر په زړه پورې او بهترین ځای چې دا یو امتیازي حیثیت لري د مجاهد ملي موزیم شتون دی. د وخت څخه مو دا توقع وه چې د دغه موزیم څخه لیدنه ترسره کړو، ځکه اورېدلي مو وه چې د اسلامي امارت د تیر 20 کلن جهاد ډېرې جهادي نښې په دې کې شتون لري. دغه ډول د افغانستان د مختلفو تاریخي دورو ځینې اثار پکښې موجود دي. نو نن چې راغلو واقعا لکه مخکې چې مو فکر کوئ تر هغه هم ماشاءالله په ښه کیفیت باندې تنظیم سوی و او د افغانستان د جهاد په ځانګړي ډول د تیر 20 کلن جهاد د مجاهدینو تخنیکونه، نظامي تخنیکونه، دغه ډول هغه وسایل او سامان آلات چې مجاهدینو په جهاد کې استفاده ورڅخه کوله ټول په موزیم کې په ډېر ښه شکل سره د تشریح ایښودل سوي وه. د دې ترڅنګ د انګریزانو په مقابل کې د افغانستان د میړني ولس د جهاد ځینې نښې هم پکښې موجودې وې چې په هغه کې یوه د دانپور توپک په نامه یو ډېر تاریخي چې قدامت یې 200 کال شاوخوا ته رسېږي دا موجود و، او نور تاریخي لوښي ظروف، حتی د سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د دورې ظروف هم موجود وه. نو په مجموع کې دا موزیم د معنوي لحاظ څخه یو غني موزیم دی. د افغانستان خلکو ته په ځانګړي ډول د تیر 20 کلن جهاد ډېر ښه انځور وړاندې کوي او زه په ډېر خوشحاله شولم چې کله بهرني سیلانیان افغانستان ته راځي بیا د دغه موزیم څخه لیدنه کوي، یو ښه تاثر ته ځان سره اخلي. ما نن مجاهد ملي موزیم ته یو تاریخي قدامت لرونکی په عتیقه نقوشو باندې مزین یو قاب ورته تسلیم کړي. دغه ډول مو 3 د سپینو زرو سکې چې دا هم په اسلامي دورو پورې اړه درلودله چې پر هغه باندې سپېڅلې کلمه طیبه، همدا ډول پر بله سکه باندې د خلفای راشدینو رضی الله عنهم نومونه حک سوي وه، او بله سکه چې هغه ډېره قدیمه معلومېدل د سپینو زرو وه دا مو هم ورته ډالۍ کړله. دغه ډول مو 3 ټوټې عتیقه احجار یا قیمتي ډبرې دا مو هم دغه موزیم ته ډالۍ کړل. د یادولو وړ ده چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو امریت لخوا وخت نا وخت د دې ولایت له ځوانانو سره د همغږۍ ناستې ترسره کیږي.